د کہانی شروعات په یو ګوډاګي کې بند سړی نه کیږي چې هغه د یره د لاس اړه چغستي دغه خواله یو څو بدمعشان راشي او ځان داسې ناغرضه کوي چې واقعي دا یو ګوډاګی دی او ملګرو ته وایي چې خپل نشانې په وګوري او د وینو نه لټ پټ کی مشر ورله په لاس کې د اوسپنې خاخې هم ورکی وی چې جوړ او ټول ته برابر کم دا هر څو د ورځې مخکې شروع شو چې ابو نو مسړې یوې ماشومې سره لوبې کوي لګیا وي په حقیقت کې خود د عمر 13 کال خو په ذهني توګه د شپږو کالو ماشوم هم برابر نو او ټول ورځ به یوې ماشومې سره لوبې کولې یو ورځ به لوبې کوي چې دوی د علاقې د ټولو نه د غټ بدمعش د لو بای ورته پام شي چې کم د دې ماشومې پلارو دوی په خوشاله کور ته را رواني چې ماشومه ورته وایي ویزه د گاونډیانو د کوره ګوډې را پټوم هغه د تختو په رو کې ورننوځي او دی ورته ګوري چې هغه ګوډیانو سره په لوبه شو دغه کور سپی ورته پام شي چې په چکون یې ویني کی دی ورپسې ور مات کی او داتې نه خلاص کی او خپل مور پلار لې بوزي مور چې کله لورو ویني هغه په چغو شي او دا ټول منظر پلار د کړکۍ نه ګوري چې تمانچه ورپسې راواخلي وینن خو د نظر عقل خلاصوم دی خپل کسان رو غواړي او په د پسې شي چې دی په منډو کې کور ته راشي او خپل بوډۍ مور ته ټول خبرو کی چې غې د لاسه کی وي څه هم نشته لو بای د پسې کور ته راشي چې مور ورته بانو کی وی هغه دلته راغلی هم نه دی چې هغه ورته په جواب کې وایي وی د دې نه پس په چرې هم را نشي د هغوی سپي دوی په پټي کې ولاړ د یو ګوډاګي خواله بوزي چېرته چې پکې دوی ته ابو ښکاره شي خو د هغې باوجود دوی پرې ډزې وکړي د لو بای کس پولیس ته رنګ میلو کړي یو کس په موږ پسې شوی دی چې د ګوډاګي په جامه کې ځان پټ کړی دی او لو بای ښه په مزو په اطمینان د اوسپنې خاښې راواخلي او مړي له په لاس کې ورکړي وی په ده کې د یو شی کمی و او سیله صحیح ښکاري دا خبر عدالت ته لاړه شي خو یو طرف ته د هغه ساده مور او بل طرف ته د هغه زور چې عدالت یې په دې خبره بري کړي چې ابو دې د مړ کولو والا خو ده ترې نه په ډز باندې ځان بچ کو او عدالت نه پر ووتو سره د کلي ټولې چمچې د هغې استقبال ته ولاړ وي خو ته ته راپته نه وه چې د هر ځل په شان دا ځل خبره د ختمېدو واله نه ده د لو بای د یو کس ښی ګوډاګي ته پام شي چې هغه واپس په هغه ځای کې هم په هغې حالت کې تړلی شوی و ده ته په خپلو سترګو یقین نه کېږي خو خپلو ملګرو سره د ملاوېدو دپاره کلب ته لاړ شي وي دا حالات ما ته ټیک غوندې نه ښکاري بی فیصله وکړي چې د شپې به مونږ ورشو هر څه به د همیشه دپاره ختم کړو خو چې کله د شپې په وخت کې دوی راشي نو د هغې ځای نه هغه ګوډاګي غیب و دوی په زړه کې وایي چې دا به مور لرې کړي خو چې کله کور ته دننه کېږي نو د ګودام نه دې د څه اواز واوري دې دغلته بیټري ووهي بر وخیجي خو څه هم نه په دې کې دله څه شی دې کور کې چې دې په لیټ پورې نښلي او د لاندې نه ورته د کوترې مشین شروع شي خو دې ځان د ډېر وخته پورې ټینګ نه کړي شي او کوتره شي کله چې د مرګ خبر ملګرو ته ورسي نو هغوی فوراً د خپل مشر لو بای له ځان ورورسي خو ورته وایي چې موږ له خپل جرم قبلول پکار دي بېګناه او معصوم قسم وجلی دی ده په دې خبرو پسې مشر خان دی وی هغه موږ مردار کړی دی دا سوچ هم ونه کې چې هغه به موږ پسې راشي په سبا باندې د لو بای موټه ملګري یوازې هغه ځای ته راشي په کوم ځای کې چې دوی ابو ویشتلی و او د هغه په موجودګۍ کې مافیانې ته غواړي د شپې په وخت کې دوی سره د لو بای هغه پټي ته راشي خو هغه غیبي لو بای ورته وایي چې دا ټول ماته د هغې بوډۍ کار ښکاري چې مونږ ویری لو بای پټ په پټه مور پسې ورشي چې سا ورله بنده کړي او مړی کړي کله چې دې کور ته راشي د کور ګیس یې کولوي دی په حیرانتیا سره بند کی اوس ناوخته شوې وه د هغې نه یوه غټه دماکه جوړه شي او ټول کور یې والوزي او په ټول علاقه کې دا خبر خور شي چې لو بای مړ شو اوس صرف 2 کسان پاتې وي د شپې په وخت کې موټه حساب کتاب کې لګیا وي چې بار د چا په ښکالو باندې پوهه شي دی ورپسې بار ته روزي خو څوک هم نه وي چې په دې کې ورپسې څوک د شانه اواز وکړي او د کور بجلۍ په پړقېدو شي دی دومره یره واخلي چې د خپو نه یې سا وخیچي او په ملاسته باندې د غنمو په کمبه کې داخل شي او په ځان پسې یې بنده کړي دله د سکون سا هم نه وي اغشتې چې په دې کې د غنمو مشین په خپله را شروع شي او کمبه د غنمو نه پټه کېدو شي اخر دا چې دی په غنمو کې ډوب شو سا یې وخیچي د هغه ملګري نور هم په یره کې شي چې په دې کې د هغه مصري خانې ته لو بای راشي درې تنه سخت ویریږي خو هغې په دې خبره د ځان سره روان کړي وي زه مړ نومه او راځه چې ستا دا یره ختمه کم هغه لیونې ده ته ښیمه دوی په شریکه باندې د هغه قبر وکني چې هغه کس ترې سخت ویریږي او تابوت ورپسې بند کړي خو لو بای د یریدونکي خلکو نه دومره نفرت لره چې خپل کس هم مړ کړي او د ابو سره په قبر کې ښخ کړي
خپل کار د مکمل کولو نه پس دی په ګاډي کې کینی او روان شي چې په لاره کې د خپل لور ته پام شي. دی ګاډي ودرېږي چې هغه ترې نه منډه کړي چې دی ورپسې ورشي او راګیری کړي. ویسه کوي دلته چې په دې کې د یو غټ ټیکټر لیټونه آزاد شي. لور یې ترې منډه کړي او ټیکټر خود په خود د پسې را روان شي. دی ورته ډېرې چغې ووهي چې ودرېږه، خو هغه د ودرېدو واله نه او په منډه کې دی هغې ګوډاګي له پټه غره ورشي چې هغه خپله د اوسپنې خاښۍ باندې ځان په خپله سورېږي او وازه خوله پروزي. که چېرې تاسو زموږ په ویډیوز باندې اشتهارات چلول غواړئ نو په سکرین چې ته راکم نمبر ښکاري په دې موږ سره هر وخت رابطه کولی شئ او خپل کاروبار د 100 زرو نه هم سیوا خلکو ته رسولی شئ. تاسو ته دا نینه کهانی څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.